تو یہ مشکل ہے. مجاہد ختم نبوت، شاہین ختم نبوت، قاطعی شرک و بدعت چهغوی په مردان کې د هغه مصنوعاتو چې هغه چې د هغې تعلق د مرزا غلام محمد قادیاني د کپنو سره الحمدلله په مردان کې هغوی چې کوم دی نو صفر ته او مای نسته چې دی نو راورسول تر دې پورې چې بعضې کسان او بعضې کپنو والا زمونږ حضرت صاحب سره کېناستل او په هغې باندې چې کوم دی نو هغوی سره تفصیلي خبرې وکړې، سمجوتې یې وکړې، لیکن زمونږ ګران او قدردان مشر جناب حضرت مولانا اکرام الحق صاحب دامت برکاتهم العالیه هیڅ قسمه سمجوته چې کوم دی نو په هغې باندې ونه کړه. نن هم که تاسو مردان ته لاړ شئ په غټو غټو دوکانونو کې نواله تر د ورکوټي دوکان پورې هغه شیزونه چې هغه چې دی نو مصنوعي بایکاټ بالکل د هغې د مصنوعاتو بایکاټ د مکمل کړی دی. دغه شانتې الحمدلله زمونږ پیر حزب الله جان صاحب هغوی هم دغه یو تحریک په دې علاقه کې چې کوم دی شروع کړی دی. نو زه بلا تاخیر جناب حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب دامت برکاتهم العالیه خدمت کې درخواست کوم چې د دې موقع په مناسبت سره چونکې موږ سره دې کې یو دوه ماشومان هم حافظان دي او د هغوی د سربندي به هم د هغوی په مبارکو لاسونو باندې کېږي. د هغې په موقع په مناسبت سره هغوی د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي. نعره تکبیر خوچت आवाज سره رونو خو جذبه سره نعره تکبیر. ختم نبوت، ختم نبوت. مرزائی مردآباد، مرزائی قادیانی. ختم نبوت، ختم نبوت. حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب. مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق. دا په 24 تاریخ باندې به د ماسپښین د مانځه نه پس په کوم ځای کې دی په سرډیرو کې ختم نبوت کانفرنس دی. د ستاسو ټولو ملګرو خدمت کې درخواست دی چې کوم ملګري تللی شي هغه بیا لاړ شي. او حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب انشاءالله العزیز تشریف راوړي. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون يزعم كلهم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. गुलिस्तान में जाकर हर गुल को देखा, गुलिस्तान में जाकर हर गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। हजार बार बिशोयम दहन बमुश्को गुलाब, हजार बार बिशोयम दहन बमुश्को गुलाब, हनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त। और चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, और चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। और चांद तेरे मुंह पे छाइया, मेरे मदनी का चेहरा साफ है। जनाब सदर मजलिस, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, खुसूसन हजरत शेख पीर हिज़्बुल्लाह जान साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, औददी इलाके गैरतमंदो पुख्तनो मुसलमानानो रुणो, नन स्तासो अजीब अजीब खुशाले दी से राजम दी। यो खुशाली दा चे दो अलकानो कुरान करीम तकमील तर रसूले दे, बलदा चे जुमुंग दा यो मलगरे चे कलंदर मिल्लत ते दागा अल्लाह द हदीसो दौरे तकमील करे दे। او بلدا چستاسو دو کورونو ډېر میندې خويندې داغي شرکتوم په دې مجلس کې دي، او غیم د قران او د حدیثو سره غ شغف او داغي بعضی تکمیلونه دا داغي هم شوي دي.
سلورم خبر ادا چې تاسو ټول د امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې راجمعي. حضرت سے پاغي ډېر تفصیلی عجیب عجیب خبره وکړي. زبب یو سو خبر استاسو گوش گزار کم خالق ارض و سما دے اول ماتا او بیا تاسو ټولو ته عمل کولو توفیق راکړي. یو خبره بنیادی چې زه هر ځای کوم هغه دا چې نن په ټوله دنیا کې قادیانې چې د خپل مذهب کم پرچار کوي، د خپل دجل او د فریب او د خپل شیطنت چې په ټوله دنیا کې پرچار کوي، نو د هغې دپاره معاشي استحکام قادیانی ته پس میلاو دی. دا خبره زه هر چاته کوم، ببانګې دوهلې کوم او د قادیانانو سنټرو کې مې کړم دا وغي ته دا خبره بیا بیا د انټرنیټ په ذریعہ د لایو فیسبوک په ذریعہ په نور زمونږ په ویب سایټونو باندې هر وخت رسیږي. قادیانې به زمونږ د وینې تږې وي، قادیانې به مونږ ته دمکیم را کوي، دا کوشش به کوي چې دې ځای به دې مړ کم، لیکن ہم ان کو ایک جواب دیتے ہیں کہ آج تک قادیانی کا کوئی بھی نسلی قادیانی، کوئی مائی کا لال آج تک قادیانی پیدا نہیں ہوا جو ہم پہ گولی مارے، ہمیں گولی مارے یا ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکے. مرگ دارچہ متعین دے، قبر شپہ متعین دا، لیکن کم از کم د قادیانی پلاسو کے او د قادیانی پا سوچ کے زدمر غیرت او جذبہ نوینم. قادیانے زمونگ شیوخ و منگ بار بار چیلنج کرے دے، قادیانے د خپل بڑستن ننشی راوتے، قادیانے با منگ تصدم کی راکی. خود قادیانانو یو سنٹرو پا لندن کے زور تلاړم ماته څه کتابونه راواغستل، بعضی کتابونه ما سره اوس ما غشتا دې ځای موجود دي را سره. یو شل کتابونه مې داسې غټ غټ کتابونه ټول مې راواغستل. کاؤنټر ته راغلم، ما وی کلکولیشن وکړه څومره پیسې کېږي چې پیسې درله درکم. پولیش نوجوانو مرزایو هغه ما ته لږ ساعت غور سره کتل، کېدای شي ذهن کې دا خبره راغلی چې دا ماغه مولیانو کې هغه مولا د کم چې زمونږ کاس پسې لګېدلی دی. ما ته وایي مونږ د کتابونو پیسې چانه نه اخلو. وایي که ته دلته ایسارېدل غواړې په لندن کې، نو ستا اکاموډیشن، ستا راشن، ستا ټرانسپورټیشن او ستا دې ځای کې سټې، د دې هر څه مونږ ذمہ داري اغستې شو. زه سوچ کې پرېوتم چې دې زما ټرانسپورټیشن، اکاموډیشن، راشن د دې دریو سیزونو ذمہ داري اخلي، نو دا خو که چېرې دې اخلي نو په یو چیپسټ ریټ باندې د میاشتې کم از کم دې ما ته دا آفر کوي چې زه تاله د میاشتې 30 लाख روپۍ درکولی شم. ما ورته مالک په دې پوهه که چې څنګه ما کتابونه راواغستل، په زرګونو خلک به دې ځای نه کتابونه وړي. څنګه چې تا ما ته آفر وکړو، په زرګونو خلکو ته به دا آفر تاسو کړی وي، کوئ بم نورم تاسو په ښځه لور خو نه یې هر څه کوئ. مالک په دې باندې پوهه کا چې دا دومره پیسه تاسو ته کم ځای نه راځي. اما ته وایي زمونږ بزنس دی. څه بزنس هم ده؟ وستاسو پاکستان کې زمونږ څومره شیزان دی، ستاسو پاکستان کې زمونږ څومره اوسیس کوریر دی، ستاسو په وطن پاکستان کې چې څومره پراډکټس دي د هغې 75% دا زمونږ کمیونټي ته راځي او د هغې په ذریعه باندې مونږ د خپل مذهب پرچار کوو، کتاب هم فری ورکوو، روټۍ هم خلکو له ورکوو، کموډیشن هم خلکو له ورکوو، ټرانسپورټ هم خلکو له ورکوو. په ټوله دنیا کې زمونږ مذهبي دغه طریقه کار دی او دا ټولې پیسې مونږ د هغه ځای نه راوړو. زه سوچ کې لاړم چې الله مونږ خو کلمه ویلې ده او زمونږ داسې مسلمانانو هم موجود شته لکه حضرت شیخ فرمایل
چې کچره مونږ ته سوکوي چې اکان رسول الله صلی الله علیه وسلم عربی ام عجمی امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم عربی دے کا عجمی دے او یو سړی ورته وی چې ما ته خدا علم نشتا نو زمونږ فقها او زمونږ محدثین او زمونږ مفسرین دا فتوا ور کړی دا چې دا سړی لا شک کافر شو خزم په طلاق شوا اوس قادیانه اخوا د خپل مذهب پرچار کوي هانزو یونیورسيټي کې چینا کې زما بیانو ماته ملګری راجم شو هغه وی چې دلته دا یونیورسيټي دا میډیکل یو سو یونیورسيټي دی بیجینګ کې یو شتادا سي چار چا پیرا ما اکثر کتلی وی پدې کې د پسمانده علاقو د مسلمانانو 800 سټوډنټان گریجویشن یا میډیکل کوي او دغه ټولو خصمانه او د ټولو خرچه قادیانان برداشت کوي سوچ کې لاړم لکه تاسو باندې د کله دی دلته سوکراغه چې بس تعلیم له بوزم او زه خو یو ان جی او یم رازه تعلیم له دی بوزم د دې ځای نه ماشوم روان ک د ځای غریب سړی د زما غوندي غوي چیرې زه خو د بچی اډمیشن چې کله کوم د میډیکل په کشمیر یونیورسيټي کې کوم په اسلام آباد کې کوم په پېښور کې کوم په مردان کې کوم د اډمیشن مانا سالانه د 1 ایئر مانا 10 लाख او 12 लाख روپے اخلي تاسو ټولو ته علم د میډیکل داخله دغه سیدا په دې اډمیشن مانا 10-12 लाख روپے اخلي اغه نه علاوه د راشن مسله شتا اغه نه علاوه د جیب خرچه شتا اغه نه علاوه د هاستل خرچه شتا اغه نه علاوه د بوکس خرچه شتا اغه نه علاوه د ایگزام خرچه شتا نو چې د مالا صرف دغه 10 लाख روپے هم چارا کړي نو زما د پاردا کافی دا او د مال ټوله خرچه برداشت کوي او بیا په د باندې گریجویشن د په چینا کې کوي یا د په گلاسگو یونیورسيټي کې په سکاټلند کې لندن نه سکاټلند ته لاړم سکاټلند کې گلاسگو داغي سی پورت دی اگر چې داغي راجدهانی نه دا کیپټل نه دی لیکن اگر داغي سی پورت دی او یو مشهور خار دی ماینس کې پاغي کې ټمپریچر چلیږي نو پاغي کې د دې چې کوم یونیورسيټي وا د گلاسگو یونیورسيټي پاغي کې چې څومره سټوډنټانو هغه کې اندازه ولګیدا چې د پسمانده علاقې سټوډنټ دا مسلمان قادیانی په خپل خرچه باندې اعلی تعلیم پاغه حاصلولو سوچ کې لاړم الله دنیا کې یا زما بچی میډیکل وکړو الله یا دنیا کې زما بچي نور په اعلی تعلیم کې په یو عہده باندې فائز شو لیکن خالق ارض و سما نه زما د مرګ پته لګي نه زما د بچی د مرګ پته لګي نه زما د رور د مرګ پته لګي نه زما د خور د مرګ پته لګي نه زما د پلار او د مور د مرګ پته لګي خالق ارض و سما کله چې زما د پلار یا رور الله یا زو وفات شم الله ستا در ته درغلم رب کریمه چې ما قبر کې نکیر منکر تپوس کوي چې مر ربک رب دې سوک دې زبا الله څه جواب ورکوم الله چې ما ته وای من نبیو کا الله دنیا زندگی دا یا زړې کپڑے واچولې یا نوې واچولې یا سریکړې واچولې یا غیر سریکړې واچولې الله روټه می درې ټیمو نه خوړه پروردگار مال په مرګ ناراضي رب کریمه کزه د ګډ غوخه خورم او زه د کړی دی اډر ورکوم رب کریمه مانه باغه 15000 سلور والی زما حیثیت نشتا لسرو پو چولی راغسته شم روټای راغسته شم ګین دی جمعات تبراشم دا مسلمانان پښتانه خلق دي مال به روټای وروړي په ما به روټای وخوري بازار کې بچاته ويم په ما یو کپ چا اوس کوا رب کریمه چا برابر اوس کوي بل جمعات تبلار شم پښتانه مسلمانان دي چې ټوله صوبه کې ګرزم الله روټای بم ډیری خوراک بم ډیری الله سکاک بم ډیری الله کپڑے بم ډیری وی رب کریمه لګی نه عمر نشم لیکن پروردگارا کله چې قبر کې تپوس کوي چې مر ربک الله غ جواب بسنګ ورکوم من نبیو کا نبی دې سوک دې الله جواب بسنګ ورکوم ما دینو کا دین دې کم یو دې الله جواب بسنګ ورکوم چې بیا را توي ماذا تقولو بحق هذا الرجل الذي بعث فيكم آیا دې سړی بارکی وایا د چا چې تاسو کې بعثت شو چې دا سوک دې رب کریمه کزه مسلمانم ایمان میں نہیں خرچ کرے زبوئے مہذا نبی محمد طولوائی صلی اللہ علیہ وسلم الذي بعث فینا پدی سوچ کھلاڑم
مونږ چې مردم شماري وکړه کلکولیشن هم کولو معلومات هم کول نو په ټوله دنیا کې د قادیانی چې څومره پروډکټس دي کاغه شیزان اورنج جوس دے لیمن جوس دے مینگو جوس دے کیچپ دے اچار دے چٹنی دا شاہنواز ٹیکسٹائل ملز داغی پروڈکٹس دی شاہتاج شوگر ملز داغی پروڈکٹس دی شان آٹا دے سنگم دودھ دے یونیورسل سپلائزر دے بیٹا پائپ دے ورسرا قاضی دواخانے یا راجہ سوپ ورسرا پرل بناسپتی ذائقہ گھی دا ټول د قادیانانو رومی ٹریول دا د قادیانانو دا سی ورپسې زاب مسلسل د قادیانانو ډیر سیزونه دي ډیر پروډکټس دي سمرقند سیرپ دي نور سیزونه دي آیا کچره دغه ز استعمال نکم مال مرګ ناراضي لیکن پروردگار اچ معلومات میں وکړو په ټوله دنیا کې زمونږ صوبه د قادیانی په پروډکټس غستو کې پټاپ وا بیا زمونږ په صوبه کې د ټولو نه پټاپ چو دا باجوړو الحمدللہ چار صدق ملگرو مردان کے ملگرو ثوابے کے ملگرو دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دیکھ کارکنانو پنو خار کے او دا سے پا پیشاور کے دا سے پا سوات او پا بالا کوٹ تراغا طرافو پورے دا سے اپر دیر لویر دیر پورے منگ بگرزیدو تر گلگت او بیشام پورے چلاسا پورے دا سے تر چترال پورے قسم دے چترال تم چھ منگ پا کم و رز لارو حل تورسیدو پروگرامونا مکڑو واپس را روان شو منگ آرام نہ دے کڑے منگ دے یو ٹیم ڈوڑے پا چترال کے خوڑے لوا نہ دے گاڑی پا ٹول لارا نہ دا آغا گاڑی ڈرائیونگم پا خپل کولو لیکن خلقو تم دا ندا آواز اور سولو خلق را ویخ شو الحمدللہ چھ منگ سوچ کولو پٹاپ پا ٹول دنیا کی زمنگ صوبوا نن چھ پلو باندے ٹول دنیا کی دا اگا الحمدللہ زمنگ صوبہ دا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ختم نبوت مرزا غلام قادیانی مرزا غلام قادیانی مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب مردان میں کاروان روڈ پہ قادیانی کی دکان کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ ہر روز اپنے باپ سے 2 روپے لے کر 2 روپے جمع کر کے جب 16 روپے ہو گئے 15 روپے ہاتھ میں لے کر دکاندار کے سامنے رکھ دیے بابا مجھے شیزان دے دو بابا نے شیزان دے دیا بابا کو کہہ دیا بابا یہ شیزان میں نے 15 روپے کا لیا 2 روپے روز کے میں جمع کیا کرتا تھا لیکن آج تیرے سامنے میں اپنے رسول کے عشق کا اعلان کرتا ہوں وہ بوتل اٹھا کے زمین اور نالی پہ دے مارا اور کہہ دیا میرے روپے اڑ گئے تیرے شیزان کا نام بٹھا دیا اکرام الحق اکرام الحق اکرام الحق اکرام الحق اکرام الحق اکرام الحق سنگ حضرت فرمائل چیو سڑے ویغوی چیز پدی وجہ مسلمان شم کور تلارم زماما شم بچے راغ غوی ختم نبوت زندہ باد آغا بچے ویر قادیانی مردہ باد کلچ منگ بچو غگنو تدا خبرات ندا او دا صدا و رسولہ قسم دے مردان پدی عبدالعلی خان یونیورسٹی کی دے انجیو سا پروفیسران راغلو دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پشان کے بعض خبر اکڑے یو جنہ را پاسیدہ سٹوڈنٹ جنہ اگے پہ ابجیکشن اکڑو سوالو نے اکڑو آگا پروفیسرانو یونیورسٹی پرے خدا وہ تختی دل یو جنہ دا ختم نبوت تے میدان پرے خودو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت عاشقانی ختم نبوت مجاہدینی ختم نبوت حضرت مولانا قاری اکرام الحق سے نو منگا او تاسو خو سڑیو منگا او تاسو سڑیو او منگا او تاسو پا دیم پوئیگو چی آغا گولای دا قادیانی پا ٹوپک کے ندا جوڑا چی آغا با منگ پس راشی قادیانی الحمدللہ زمنگ مشرانو دا سے تڑلے دے دا سے تڑلے دے دا سے راکاگلے دے خوک چری بفرز محال
د قادیانی گولای رازی او زمونږ سینه کې پیوست کیږي والله والله هغه ورځ به زمونږ د خوشحالۍ او د مبارکباد موقعي چې د یو کافر زندیق او د مرتد گولای باندې لاړ شنو ډایرک به امام الانبیاء زمونږ استقبال له ولاړ وي انشاءالله دا بس زندگی وي تیره بشي او خوړه او نه خوړه ما دا ملګری ته پرون وی موږ د سهار مانځه پسې زه شپې د دیر نه هغه ته مرګري او خیمه او په واړه هغه پروګرامونو نه بیا دارالعلوم چکدره بیا داسې په مردان ماښام موږ د ثوابه اجتماع ته ورسېدو هلته ملګرو ما ته وی ثوابه د خپل وطن دی دلته به شپه موږ سره په اجتماع کې سهار به درس قرآن هم کې موږ سره مکمل شریک وي 10:30 بجې ما ده ته وی میزه نه چای له خوله ورړې نه اوبو له خوله ورړې 10:30 بجې موږ راووتو شب قدر اجتماع ته رالو شب قدر اجتماع کې چې ما بیان وکړ 2:15 بجې وې هلته نه موږ روانو نظامپور ته ورسېدو نظامپور کې مې اوس دې ملګري ته وی 4:30 زه ورسېدم 4:30 بجې 4:45 ما بیان شروع کړو په 5:15 باندې 4:30 میں بیان شروع کړو 5:05 میں ختم کړو 5:05 بجې مونږه مونږ وکړو بیا هغه ملګرو راته وی ډوډۍ بخورو ما ورته وی دلته ضرور خورو هغه ځای کېناستو څو نوړی واغستې هغه نوړی وی چې هغه مونږه وخوړې هغې نه بعد بیا ثوابی کې هلته بیا قرآن کریم درس ما ماسخوتن هغه ورکړو هغې نه بعد میلمانه سهار چې راپاڅېدو ما سره دا غم و چې الله زکریا داسې یو مسلمان طالب علم دی الله دې په دین دومره مین دی پروردګاره چې دې معذوره حالاتو کې د زما علاقې ته راغلی دی روجه او کوجه څومره وخت تیر کړی دی طلبا چې وکله په کومه ورځ باندې مونږ سبق وختي ختم کړو ما به ګاډي وکړل چې دی به زه چکر له سیند غاړې ته بوځم سیند په غاړه مونږ دیګونه پاخه کړه ما به په طلبا ولته روټۍ وخوروله دی به په جومات کې ناستو چې زه تللی نشم معذور یم ما وی الله که دله لانړم پروردګار هسې نه دا د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دا عبدالله ابن ام مکتوم مثال زما مخې ته دی الله تا خپل پیغمبر ته وی عبس وتولی ان جاءه الاعمى پروردګارا تا دا ویلې دي هلته زمونږ کلي کې روغه جوړه شوه په هغې کې څومره مړي شو هغې راته وی که دلته نه ځې مونږ در سره غم خادي پرېږدو ما الله نه سوال وکړو ما وی الله زمونږ په کلو کې چې داسې روغې کېږي او خلک 9 بجې ټیم ورکړي نو دا روغه 1 بجې ته رسي رب کریم ما ده ته وی چې 12 بجې به تا ته حاضري کوم ما الله نه سوال کولو شاه منصور شیوخ د علاقې شیوخ ټول راغلو هغه روغې واله راغلی ته چې څه ترتیب چلې ما وی یو به تلاوت وشي یو به شیخ صاحب بیان وکړي یو به زه وکړم دې نه علاوه بیانونه نه کسان به میلاو کو قسم به ورکو میدان به ختمو میدان میلمانه د لرې دومره دنیا راغلی ده دا به رخصتول غواړي ټول وی چې څنګه ته وایې چې 10:10 کې دی 9 بجې اعلان شو 10 پورې خو خلک نه راځي چې 10:10 کې دی نو 4 بیانات او روغه ورڅ شو موږ د میدان نه راووتو ځانم دلته راورسولو نعره تکبیر غازیان ختم نبوت مرد مومن مرد حق مرد مومن مرد حق اوس عزیزانو ستاسو زیات وخت نالم صرف دا ویل غواړم کنن دې ماشومانو قرآن تکمیل ته ورسولو یا جنکو رسولو یا دې ځای د دې ملګرو بازو دستاربندي ده یا د ختم نبوت پروګرام دی نو دا خبره ذهن کې کېدی ګورې چې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت په موضوع باندې کچری یو سړی صرف دعوه وکړه چې زه پیغمبر یم او چا درته ووایي چې ما له دې دلیل راکا فقها وایي دا سړی کافر دی خو بیا دلیل کې 2 قسمه دي کچری دې دا عقیده کلکې چې د امام الانبیاء نه بعد بل پیغمبر نشتا خداغه د شرمولو د پاره وای چې دلیل راکا نو بیا دې نه کافر کیږي کده د شک او شوبه چې دې دلیل راکی فقها وای دا سړی کافر کیږي نو ځان په دې خبره پوهه کوي یو سړی وای زه 5 وخت مونږ کوم زه زکات ورکوم زه روزه نیسم زه حج ادایګي کوم زه ټول نیک کارونه کوم جمعتونه جوړوم مدارس جوړوم څوک ته پوښتنه کې دا ټول ارسکه د ختم نبوت په عقیده پوهیږي دی وای نه دومره په وړو خبرو نه پوهیږم فقها وای دیم کافر دی خزه په طلاق دا زه د کفر فتوا لګول لنیم راغله دا زه تاسو ته صرف دا ویل غواړم چې ګوره دا عقیده دومره ضروری ده
چې که تاسو ته د دې خبرې علم نه وي نو چې ستاسو مازغو ته راشي ګورئ د دنیا ژوند به تیر شي لیکن چې د امام الانبیا صلی الله علیه وسلم باره کې دې عقیدې نه څوک خبر نه نو زموږ ټول فقها جمهور محدثین مفسرین وایي چې دا سړی مسلمان نه دی پویو بزان په دې عقیده کنه ټول وایي پویو بزان ان شاء الله پویو بزان کنه دا علما څومره قیمتي علما تاسو سره دې ځای ناست دي دې ځای تشریف فرما دي موږ به د عالم نه یریږو نه د عالم قدر وکا قسم دې یو انګریز ما ته په لندن کې وې دا زار چاته ویم ما ته هغه انګریز وایي مولانا صاحب ټوپونه مه وهه ډیر ټوپونه مه وهه مونږ پورې خاندما وی قسم دې ته د خپل وطن پاکستان نه ملا ختم کا پټکې ختم کا مدرسه ختمه کا وی که ستا بچو بیا ستا بچو سبا په زناور او انسان کې فرق وکړو وی راشه ماله په مخ باندې راوتو کا ما وی دا خبره قیمتي وکړه زما وطن کې چې نن خلق بچ دي زما وطن کې چې خلکو کې غیرت ده زما په خوږ وطن کې خلکو کې حیا ده زما وطن کې خلکو کې ایمان ده زما وطن کې خلکو کې اسلام ده زما د وطن خلکو کې عقیده ده زما د وطن خلکو کې للکار او پکار ده زما د وطن خلک ارزه نو مخري چې دا پښتون نه هغه وجه ده چې دا د علماو مجالس کو کینی دین خلق د عقاید ته پوس کوي لیکن لغون دي چې د ټک نه ور پورې شي بیا سړی د ایمان پته لګي پویږي په خبره نو علما سره ناس تکوي کو به کنه ان شاء الله لګلاس چت کوي ټول به کو ناستا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ک کله قربانی غواړي ک کله درتوي چې راوزه د شپې او بجدا زمونږ احتجاج دے 295 سی بارکه یا د امام الانبیاء د ناموس بارکه یا درتوي چې ته د عالمی مجلس کارکن جوړ شه او بیا که چره اجتماع د عالمی مجلس پلان کی ځای کی وی التب سرد بستری حاضری کې التب خپل 2 روپے لګي یا که د امام الانبیاء د شان د پاره پمفلټ تقسیمولی دا برا سره تقسیمه د امام الانبیاء د شان د پاره لولا یا د ختم نبوت رساله قتل کیږي یا د کتاب قتل کیږي په دې ټولو کې بور سره ودریګو ان شاء الله ټول وای ودریګو با ان شاء الله چې موبایل کې کارت اچوم نو چې زه د میاشتې د موبایل زما خرچه 500,000 نه تر 10,000 پورې ده نو تاسو هغه به ضرور شل زره ځکه چې ټول رس پیدا چالو شي نو که د موبایل مونږه دومره خرچه کول شو نو مونږ د خپل پیغمبر د ناموس لپاره 1 روپۍ ورځ خرچه نشو کوله چې ځان په عقایدو پوهه کو د علماء سره ناسته نشو کوله د 10 روپو یا د 2 روپو بیچ په دې ځای نشو لګوله چې دنیا کې کم ځای مونږ سو ګوري زمون قسم د مردان کې د پولیس افسرانو پولیسوالو ټولو بیچ لګول شي ټریفک چې کله چوک کې ودرېږي وګوره ټریفک والا بم دې ځای بیچ لګول شي ولی للکار ورته ورسید نو چې یو د بل بیجوین نو بلې مو لګي چې بل د بل غوین نو بلې مو لګي چې بل د بل غ بیجوین غې مو لګي او یقینا تاسو وګرځي لګ د عالمی مجلس ملګرو سره د عالمی مجلس په کاس کې سیاسی پہلو نشتا یو سړی تعلق پاکستان مسلم لیگ سره دی یا پیپلز پارټي سره دی یا قومي وطن پارټي سره دی یا تحریک انصاف سره دی یا جماعت اسلامی سره دی یا پختونخوا ملی عوامی سره دی یا جمعیت علماء اسلام سره دی یا بلی عوامی نیشنل پارټي سره دی کمی پارټي سره د تعلق دی لیکن د عالمی مجلس کارکن هر سړی جوړی دی شي او دا دروازې به ورته کلاوي مونږ سیاسي دکان چمکاول والا نه یو بلکې دا ویل غواړو چې په روز محشر کې زمونږ ملګرتیا مو نکړه ووټ د پاره ته ملګرتیا کې نالای کوڅې د پاره ملګرتیا کې ګراوند د پاره ملګرتیا کې ټیوب لایټس د پاره ملګرتیا کې خو کچاري زمونږ ملګرتیا د امام الانبیاء محمد رسول الله ټول وای صلی الله علیه وسلم د پاره مو نکړه بروز قیامت بم د دې مړی نه نیسو بیا چې الله د هر څه ملګرتیا کولا الله ستاسو محبوب پشان کې ما سره ملګرتیا نه دا کړي بیا ډېره ګران اورځي نو دا ملګرتیا به همیشه جاری او ساری ساتو ان شاء الله وعده د الله سره چې ملګرتیا به ساتو ان شاء الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین